أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك او دوی تپوس کوي ستانه اے محبوب صلی الله علیه وسلم عن المحيض د حیض په حق لباندې قل ورته او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم هو اذن دا حیض پلیتی دا فاعتزلوا النساء پس تاسو اعتزال او کوي په ډډه باندې شي النساء د خزونه فی المحیض په حالت د حیض کې ولا تقربوهن او تاسو هرگز مور نږدې کېږئ دی بیبیانو ته یطهرن تر دې پورې چې پاکی شي دوی فاذا تطهرن پس هر کله چې دوی پاکی شي فاتوهن نو پس راځي دی ته من حيث د هغه زینا امرکم الله چې حکم کړی دی الله تبارک وتعالى ان الله بشک الله تبارک وتعالى يحب التوابين محبت کوي د توبه او باسونکو د توبه کوونکو سره ويحب المتطهرين او خوخوي محبت کوي د پاکي ساتونکو د پاک اوسیدونکو د پاکیزه اوسیدونکو لره نساؤکم ستاسو بیبیانه حرث لکم پټی دي ستاسو د پاره فاتو حرثکم پس راځي ستاسو خپل پټو ته ان شئتم سرنګ چې اوغړی تاسو وقدمو اولوان دی اولیږئ لانفسکم د خپل ځانونو د پاره واتقوا الله او یریږئ د الله تبارک وتعالى نه واعلموا او پوه شئ انکم چې بشک تاسو ملاقوه ملاقات بکیږي د هغه سره وبشر المؤمنین او زیر ورک اے محبوب صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته ولا تجعل الله او تاسو مجوړوي الله تبارک وتعالى مگر زوي الله تبارک وتعالى عرضه دال او نخه لایمانکم د خپل قسمونو د پاره ان تبروا دا چې نیکی دی وکړي وتتقوا او پرهیزګاری دی ښکار کی وتصلحوا او اصلاح دی وکړي بین الناس د خلقو پمینس کې والله سمیع علیم او الله تبارک وتعالى اوریدون کې دی او علم لرون کې دی لا يؤاخذكم الله ننسی تاسو الله تبارک وتعالى باللغو في ايمانكم فلغو قسمون سرا ولكن يؤاخذكم لیکن الله تبارک وتعالى نسی تاسو بما کسبت قلوبكم فهغه سیز باندې چې کړي وي زړونو دستاسو والله غفور حلیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او صبر کوونکې دی للذین د هغه خلکو د پاره یؤلون من نسائهم چې دوی ایلا کوي د خپل زنانو سره دوی قسم خوري د خپل بیبیانو نه تربص 4 اشهر تیرول دي د سلورو میاشتو مهلت دی انتظار کول دي د سلورو میاشتو فان فاءوا پس کچری دوی رجوع وکړه فان الله غفور رحیم پس بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او مهربان دی وان عزموا الطلاق او کچری دوی په خ اراده وکړه د طلاق فان الله پس بشک الله تبارک وتعالى سمیع علیم اوریدون کې دی او علم لرون کې دی والمطلقات او اغه زنانا چې طلاق کړي شوی وي يتربصن بانفسهن دی بتیروي په خپل ځانونو باندې 3 قروء درې حیزونه ولا يحل لهن او ندی جایز د دغه خزو د پاره ان یکتمنا دا چې پټ کړی دوی ما خلق الله هغه څه چې پیدا کړی دی الله تبارک وتعالى فی ارحامهن د هغي په ګېډو کې ان كنا یؤمننا کچری وی دوی ایمان لرون کی بالله په الله تبارک وتعالى باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې وبعولتهن او د دوی خاوندان احق بردهن زیاده حقدار دی په بیرته راوستلو د دوی کې فی ذالک په دغه موده کې ان ارادو اصلاحا کچری دوی اراده لري د اصلاح د صلح ولهن او شته د خزو د پاره مثل الذي په مثل د هغه علیهن چې په د خزو باندې دی د خزو یعنی د خزم د دستور مطابق حقونه دي ولهن او شته د خزو د پاره حقونه مثل الذي په مثل د هغه حقونو علیهن چې په دې باندې دي
بالمعروف په ښه طریقه د دستور مطابق وللرجال او د سړو دپاره علیه شته د سړو دپاره علیهن په دې زنانو باندې درجة اوچتوالی والله عزیز حکیم او الله تبارک وتعالی غالب دی او خاوند حکمت دی.